د شفاخانې اواز هم پورته کړی و، اواز هم ټیټ کړی و، د زړه شفاخانه. اوس کوشش به کوو چې شخصي ځای واخلم، په شخصي پیسو باندې، د خپل د والد صاحب په پیسو باندې، د خپل فامیل په پیسو باندې، او جوړاو به یې موږ او تاسو په شریکه. اخرکار اتاجان ځمکه واپس کړه. یعنی په افغانستان کې چې اتاجان د شفیخانه کینسر کم هسپتال چې راغو د هغې ځمکې ابتدایي کوله د حکومت د سایډ نه، نو هغه ځمکه واپس کړه. ولې واپس کړه؟ پوره حقیقت د شیر په دې ویډیو کې ویډیو پوره وګورئ، ویډیو خپل ملګرو سره شیر کړئ، زموږ ټیکنیکل بونر ته ضرور سبسکرایب کړئ. نو راځئ لومړی ویډیو طرف ته ویډیو وګورئ، بیا پې خپلې خبرې کوو. دا هم بهتره ګڼم چې هره میاشت راشو پښتنې وکړو. الله دې موږ ته وس او توان او توفیق راکړي چې دغسې د هرې کونډې بېوزلو ناچارو د کور دروازه ټک ټک کړو. څه شو هغه ارمان چې زما او د ستا و، د اتا د زړه ارمان. عمر دی تېرېږي، یو بنیادي کار باید وکړو. بنیادي کار د شفاخانې اواز هم پورته کړی و، اواز هم ټیټ کړی و، د زړه شفاخانه. اوس کوشش به کوو چې شخصي ځای واخلم، په شخصي پیسو باندې، د خپل د والد صاحب په پیسو باندې، د خپل فامیل په پیسو باندې، او جوړاو به یې موږ او تاسو په شریکه. زه ولې دا وایم چې زه یوه شفاخانه جوړه کړم؟ زه په خپل ځان باندې یو سکنډ هم اعتبار نه لرم، یوه ذریعه. عمر دی بس سترګې یو کرتې پټې شي، خو هغه صدقه چې پاتې هغه به تا ته په آخرت کې در رسېږي. نو هغه به انشاءالله په دې کې به ټول اشتراک کوو او په شریکه به یې کوو. زه نه غواړم چې زما هغه تور سرې خویندې، زما هغه مسلمانان وروڼه چې نور ملکونو ته احتیاج شي او په سختو لارو کې لاړ شي. اوس په تاسو ته معلوم وي چې مریضان په هر کور کې شته دي. دا به د نن ورځې خپرونه بس ویډیو مو کته دوستانو. تاجان وی چې اوس کومه ځمکه چې شخصي علم یعنی په خپل پلارو پیسو باندې علم، او انشاءالله تعالی د شفاخانه چې کم د کینسر ده هغه به مونږ په خپله لکه ستاسو به راسره رغوئ. کم د حکومت نه چې کم مطالبه وه هغه یې ختمه کړه، او ځمکه به زما والد صاحب یعنې زما پلار راکړي، او بیا چې کم شفاخانه د کینسر دپاره هغه به مونږ راغلو. مونږ یو خپله ډېر زیات خوشحاله شو. تاجان یو ډېر ښه نایس انسان دی. نو که څوک هم د هغه سره داسې کومک مرسته کوي نو د دوی پیج یا چینل دی اتا ویلفیر فاونډیشن، په هغې باندې دوی وټساپ نمبر هم دی، نو تاسو ورسره رابطه هم کولی شئ. نو الله دې وکړي چې شفاخانه ډېر زر رغ کړي، او الله دې خیر ښایسته رغ کړي چې ټول افغانستان کې مسلمانان وروڼه چې دي هغوی به کې د کینسر کم علاج کېږي. ملګرو که زموږ دا ویډیو خوښ شي خپل ملګرو سره شیر کړئ، زموږ دا پیج سره لایک کړئ، زموږ ټیکنیکل بونر د سره چینل چې سره ضرور سبسکرایب کړئ. داسې معلوماتي ویډیوګانو تاسو ته